د وګړي چې د ټولو د خوښۍ وړ ګرځېدلي واقعا چې هلکانو ډېره ښه لوبه وکړله سره کوم چې د پیچ کنډیشن هماغسې بولینګ وکړو او په هماغه د کنډیشن په مطابق هلکانو بولینګ وکړو انشاءالله دا به یو خوندور سیریز وي او کوشش به موږ زمام دا وي چې دا سیریز موږ وګټو ټوله کې افغانا یہ قهرمانی را مبارکی میگم مطلب تبریکی میگم هیوادونو ته د دې بریاوې مبارکي واقعا موږ تېر وخت کې پاکستان نه ډېره وګټلې چې یو ورځنۍ یا کشل ورځي او ښار دی چې اوله لوبه موږ وګټله او انشاءالله کوشش وکړو هدف مو همدا دی چې سیریز په خپل نوم کړو ساوت افریقا کې انشاءالله. سلام هموطن عزیز، تبریک باشه به همگیتون. واقعا جا افتخار است و احساسات خود رو بیان کردن نمیتونیم. دیگه تبریک باشه و انشالله دعا کنیم که باقی مانده نمیدون بچه ها که هستن مسابقات ایده هم ببریم بخیر به افغانستان دوستای پر برگردیم. تشکر و در دعایتان ما یاد بگیریم. د دې سترې بریا مبارکي وایم اول ځل مو چې پاکستان موږ وګټله انشاءالله زموږ هڅه دا وي کوشش به همدا وي چې روانې مسابقې هم تر وګټو نو مننه چې دومره کراوډ راغلی زموږ تشویق دپاره موږ سپورټ کړو او امید لرو چې روان میچونو کې هم راسي زموږ ټیم سپورټ کې ستاسو دعاګانې وکړي. د دې سترې بریا مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم او ډېر زیات خوشحاله یم چې روغان وګټله او هیله هم دا ده چې روغانه کې یاد ساتلی چې دغه سیریز وګټو په خپل نوم یې وګټو. ډېره مننه. Obviously happy with how the game went, the victory, but obviously things we can still work on as well. But good day for Afghanistan to celebrate their first victory over Pakistan. Obviously huge rivalry. But an important match coming on Sunday. The crowd were fantastic, great support. Hopefully we see everyone again